أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ورتوایا من حرم چا حرام کړي دے زینت الله التي خائز د الله غا اخرج لعباده چې حلال کړي دے خپل بندگانو لرا والطيبات من رزق او فاکو د خوراکنا. قل ورتوایا هی للذین آمنوا دا د پارا دا کسانو چې ایمان راوړی دی پل حیات الدنیا په ژوندو نږدې کې خالصة یوم القیامه خاص کرو په ورځ د قیامت. کذالک نفصل الآیات دغه شان مونږه جدا بیانو آیاتونه لقوم یعلمون د پاره دا قوم چې پوهیږي. قل من حرم په دې آیت کې رد په هغو مشرکانو چې د خپل نفس او د خواهش مطابق یرجی دا پلان کې لباس دا په موږ باندې حرام دی او دا پلان کې خوراکو دا په موږ باندې حرام دی پلان کې جایز دی. قل ورتوایا من حرم چا حرام کړي دی یعنی حرامون کې خو الله دی بل څوک رالو چې هغه داسې دونه حرام وګرځوله نو پدې کې سخت زورنه د هغه کسانو ته چې د ځان نه حلال او حرام هغه جوړیا. زینت الله التي خائص د الله غا د زینت نه مراد یعنی هغه مباح شی دی چې انسان د خائص د پاره استعمالیا لکه یو جایز چیز دی او انسان د خائص او داغه د پاره استعمالیا نو علماء ویا چې مراد د دینه زینت الله التي مراد زینت نا یعنی عورت اغا پټولا او دویم قول داره چې مراد د دینا زینت اغا د لباس ده مراد د دینا زینت اغا د لباس ده اخرج لعباده چې حلال کړي د خپل بندګانو لرا. ګورا دې کې علما دا خبره ذکر کوي لعباده یعنی دا لباسونه خوراکونه خو الله د دې لپاره پیدا کړي چې بندگان ته نه فائدہ واخلي او دا الله بندگی په دې باندې وکي دا الله عبادت په دې باندې وکي. تفسیر الرحمن د محایمی کې وایي چې مشرکانو دغه سيزونه د عبادت منافقانل الله پاغي باندې رد وکړو چې دا خو د عبادت د لپاره فائدہ دي. قل هي والطيبات من رزق او فاکو د خوراکنا. قل ورتوا هي للذین آمنوا در پارا کسانو چې ایمان راوړل دي فل حیات الدنیا په ژوندو نږدې کې. قل هي للذین آمنوا
مطلب دار دنیا کې چې دا څومره نعمتونه دا پیدا شوي دي نو دا د مؤمنانو د تابعدارو د پاره پیدا شوي دي خو البته کافران د دینه من شوي نه دي چې دا به نه استعمالوي ځکه هغوی خپل تدبیر استعمالی خپلو محنت کوي نو په هغې باندې دوی ته دغه څیزونه میلاویږي نور اصل کې دا نعمتونه په دنیا کې دا د مؤمنانو دپاره فایده دي نو ایمان یو دومره قیمتي څیز دی چې په دې باندې د دنیا نعمتونه میلاویږي او د آخرت هم او کفر دا یو دومره سپیره څیز دی چې انسان په د آخرت او د نعمتونو نه بالکل هغه محرومه کیږي خالصتا یوم القیامه خاص کرو په ورځو د قیامت خالصتا یوم القیامه ګوره د دنیا نعمتونه دا خالص نه دي ځکه دې کې ورسره تکالیف اغشته دی یو انسان دی هغه به الله ډیر مال ورکلی ولیکن اولاد به نه ورکلی هغه ته دغه تکلیف دی چاله به الله اولاد ورکلی دا نعمت دی ولیکن مال به ورسره ډیر هغه نه ورکلی تکلیف دی او ارچې د دنیا د نعمتونو سره سوچونه فکرونه غمونه تکالیف هغه ډیر دي او ارچې د آخرت نعمتونه دي نو آی کې بیا تکالیف نشته هغه به ټولې مزې دي خالصتا یوم القیامه ایخلص الله یعنی الله به خالص ورکوي مؤمنانو ته په قیامت کې یا علماوی هي لهم الان حال كونها خالصه يوم القيامه یعنی دا نعمتونه د ایمان والو د پاره اوس دي په داسې حال کې چې په آخرت کې به یوازې د دوی بیا دا نعمتونه اوس هم د مؤمنانو لپاره دي او آخرت کې به د مؤمنانو لپاره خاص وي کذالک نفصل الآیات دغه شان مونږ جدا بیانو آیاتونه لقوم یعلمون د پاره دا قوم چې پوهیږي یعنی دا د علم والا خبرې دي یعلمون انه لا شریک له فی الحل والحرمه پدې پوهیږي چې په حل او حرمت کې د الله سره شریکان نشته ده قل ورته وایا انما حرم ربي الفواحش ورته وایا یقینا رب زما حرام کړی دي بدو کارونه ما ظهر منها هغه چې ښکاروي دا غینا وما بطن او کپټوي والاسم او ګناه والبغي او زیاته بغیر الحق پناروا سره وان تشركوا بالله او چې تاسو شرک وکړئ د الله سره ما علم ينزل به سلطانا هغه څه چې نه دی رالېږلی په هغې باندې څه دلیل وان تقولوا على الله او چې ووایئ تاسو په الله باندې ما لا تعلمون هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ په دې آیت کې اساسي محرمات او بنیادی د گناهونو حرمت هغه بیانوي چې قل ورته ووایه انما حرم ربي الفواحش یقینا رب زما حرام کړي دي بدو کارونه ما ظهر منها چې ښکاروي منها د هغې نه وما بطن او که پټ وي ما ظهر منها وما بطنا هغه څه چې ښکاروي او هغه څه چې پټ وي د هغې نه دې کې تفسیر زاد المسیر شپږ اقوال ذکر کړي یو قول دار ما ظهر منها مرادو د دې نه زنا ده په ښکاره باندې وما بطنا
د دین مرادو زنا داخلی کنا پپټ باندې دویم قول داره ما ظهر منها د دین مرادو نکاح الامهات د میاندو سره نکاح کول میرانه مور هغه سره نکاح کول وما بطن او د دین مرادو زنا دریم قول داره ان ما ظهر نکاح الابناء نساء الاباء زویر لګیدل د پلارو د خځې سره نکاح کول یا دوا خويندې په یو نکاح کې راوستل یا د یو سړي سره یو زنانه هغه په نکاح باندې ده او د دغه زنانه ترور د پلار د طرف نه یا ترورو د مور د طرف نه هغه په نکاح کې راوستل دا ما ظهره وما بطنا مرادو د دین زنا دا سلورم قول داره ما ظهر الزنا مراد دین زنا دا وما بطنا مراد دین عزل دے عزل کول پینزم قول داره ما ظهر طواف الجاهلیه عرات طواف کول د جاهلیت والو په بربندوانه ما ظهر وما بطنا مراد دین زنا دا شپږم قول داره چې ما ظهر د دین مراد ما ظهر د دین مراد عام فی جميع المعاصی ټول گناهونه بیا ما ظهر وما بطن منها ان ظاهر العلانیه پخکارا باطن سے ته ویل کېږي نه په پټه باندې او دویم قول دار ان ما ظهر افعال الجوارح یعنی هغه افعال د اندامونو افعال د اندامونو والباطن اعتقاد القلوب دا عقیدی خبره بیا د ګنا نه مراد دي نو علماء وی اسم نه مراد دي زاد المسیر کې ویا انه الذنب الذي لا يوجب الحد داسې ګناه چې هغه باندې حد نه واجب وي معاصي نو ټولو ګناهونه او دریم قول دار چې مراد د دین شراب دي مراد د دین شراب دي نو بیا علماء ویا چې دا شراب دا خود د ګناه دلاندې دي خدای ولی جدا ذکر کړه نو علماء وی چې ګوره اره ګناه کې هغه کې بهایي ده خو لیکن شراب کې د دینه زیاته بهایي ده چې انسان بیا مور نه پیژني بیا خور نه پیژني ځکه هغه ذکر کړه ها ما ظهر من آغا چخکاروی دا غینا وما بطنو کپڑوی والاسم و گناہ والبغی زیاده بغیر الحق پنارواو سرا انسان چې کمال ته رسیږي نو دا په یو څو خبرو باندې کمال ته رسیږي یو العفه چې بنده کې پاک دامن راشي دویم الحلم الصبر او دریم الشجاع بهادری او څلورم العلم او پنځم الانقیاد د الله حکمونو ته غاړه خودل کمال ته انسان په دې پنځو خبرو رسیږي نو ګوره فواحش دا د سړی نه پاک دامنی ختمه او اسمو د دین دا د انسان نه انقیاد ختمه الله تابعداري نشي کولای انسان بیا بغي د انسان نه حلم او هغه ختمه او شرک د انسان نه بهادری ختمه او تقول علی الله الله باندې دروغ ویل دا علم ختمه نو پدی وجبانی د دې پنځو سيزونو نه دا غنه من او کړلا وان تشرکو بالله او چې تاسو شرک کې د الله سره ما لم ينزل به سلطانا اغه سوچ نه درا لګلې پاغه باندې څه دلیل وان تقولوا علی الله چې وای تاسو په الله باندې
ما لا تعلمون چې تاسو به نه پوهیږئ. ولکل امة اجل د هرې ډلې نیټه ده. فاذا جاء اجلهم کله چې راشي نیټه د دوی لا یستاخرون ساعتا نورستو کېږي یو ګنټه د هغې نه ولا یستقدمون او نو مخکې کېږي د هغې نه. اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. سوال دا دی چې ګوره نیټه چې راشي نو امکان دا لري چې دا نیټه وروستو شي خو لیکن بیا خو رامخکې کېږي نه. لکه اوس 6 بجې شي د ماښام نو دا امکان لري چې دا 6 نیمې شي خو چې 6 شوي نو بیا څنګه واپس خو نشي راتلی. نو علما وایي د دې مطلب دا دی یعنې څنګه چې دا واپسو 5 نیمو ته نشي راتلی نو دغه شانې دا 6 نیمو ته هم نشي وروستو کېدلی. او یا علما تفسیر معارف القرآن کې مفتی شفیع صاحب لیکلی دي چې د دې مطلب دا دی یو سړی چاته وایي هلکه دا کپړه ګز په څو باندې ده؟ هغه وایي یره جي دا په 500 روپۍ باندې ګز دی. نو دا اغوستونکی ورته وایي څه کمې زیاتې خو به پکې نه کېږي. نو د ده مطلب څه دی چې په 500 دي نو ولې څه کې په 600 راکړه. مطلب د دې نه کمې دی خو دا تکیه کلام دی. خبره باندې پوهېږي. نو ګوره څنګه چې د دې راشاته کېدل نشته نو دغه شانې د دې وروستو کېدل هغه هم نشته دی. یا بني آدم ای زامنو د آدم علیه السلام اما یاتینکم رسول کراشي تاسو ته پیغمبران منکم استاسو د جنس نه یقصون علیکم چې بیانوي په تاسو باندې آیات ایتونه زما فمن اتقا چا چې یره وکړه او اصلح او نیکي وکړله ولا خوف علیهم نه به یره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن وي. نه به پیری او نه به دوی غمجن وي. والذین کذبوا بآیاتنا او کسان چې دروغ وایي په آیتونو زمونږه واستکبروا عنها تکبر کوي د هغې نه اولئک اصحاب النار دا کسانو دوزخیان دي هم فیها خالدون دیوا پای کې همیشه وي. قل من حرم زینت الله التي ورته وایه چا حرام کړی ښایست د الله هغه اخرج لعباده چې حلال کړی دی خپلو بندګانو لره والطیبات من رزق پاکو د خوراک نه. قل ورته وایه هي للذین آمنوا دا دپاره دا کسانو چې ایمان یې راوړی دی په الحیات دنیا په ژوند نږدې کې خالصة یوم القیامه خاص کړو په ورځ د قیامت. کذالک نفصل الآیات دغه شان موجوده بیانو آیتونه لقوم دپاره قوم یعلمون چې پوهیږي. قل ورته وایه انما حرم ربي الفواحش یقینا رب زما حرام کړي دي بدکارونه ما ظهر منها چې ښکاره وي د هغې نه وما بطن او که پټ وي والاسم او ګناه والبغي زیاتې بغیر الحق په نارواو سره وان تشرکو بالله چې تاسو شرک وکئ د الله سره ما لم ينزل به سلطانا هغه څه چې نه دی رالېږلی په هغې باندې څه دلیل وان تقولوا علی الله چې وایي تاسو په الله باندې ما لا تعلمون څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ. ولکل امة اجل دا ډلې نیټه ده. فاذا جاء اجلهم کله چې راشي نیټه د دوی لا یستاخرون ساعتا نورستو کېږي یو ګنټه د هغې نه ولا یستقدمون نه مخکې کېږي. یا بني آدم ای زامنو د آدم علیه السلام اما یاتینکم رسول منکم کراشي تاسو ته پیغمبران ستاسو د جنس نه یقصون علیکم چې بیانوي په تاسو باندې آیات ایتونه زما فمن اتقا چا چې یره وکړه او اصلاح او نیکي وکړه فلا خوف علیهم نه به یره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن وي. والذین کذبوا بآیاتنا کسان چې دروغ یې په آیتونو زمونږه واستکبروا عنها تکبر کوي د هغې نه اولئک دا کسان اصحاب النار دوزخیان دي هم فیها خالدون دوی پای کې همیشه وي. اللهم قونا فی رضاک واجرنا من خزي الدنیا